یو ورځ بی فاطمه قرباني کوي پسه یې اخیستی دی نو دا ناسته د قرباني به بل څوک ورلره کوي حلالوي د الله رسول ورته وایي فاطمې دا وایي ها وایي راسه دا خپل پسه ته ودرېږه ورته ودرېږه حاضره سه دا ستا پسه چې کوم حلالیږي پر اوله فان لکی باول قطرة تقطر من دمها ان یغفر لکی ما سلف من ذنوبک چې دا اوله قطره د وینو تی سوه مځکې ته لا نه یې رسېدلې د الله رسول فرمایي بی فاطمې الفاطمې ستا تېرې سوي ګناه ټولې الله در معاف کړي راسه په خپله ورته ودرېږه اوس هم په مشتۍ کې ښه خبره خو دا ده سړی خپله قرباني په خپله وکړي که په خپله نه بیا سړی ورته ودرېږي او که درېدنګ هم نه یې ګران کاري مشکل کاري پروا نه لري خو ډېره ښه خبره دا ده د الله رسول فاطمې الفاطمې راولاړه سه په خپله ورته ودرېږه دا مه کوه دا ډېر ښه خوند کوي نو بیا ورته وویل چې دا مازې مطلب وینه توی سوه ستا پخوانۍ ګناوې ټولې توی سوې عجبه ناوله ده بله درته کوم قالت یا رسول الله النا خاصة اهل البيت او لنا وللمسلمين یو فاطمه ورته ویلې ولې یا رسول الله دا خبره خاص زموږ دپاره ده د اهل بیت دپاره ده چې مطلب ورته ودرېږه بچ دا مازې قرباني دا یو څاڅکی وینه توی سوله پخوانۍ ټولې ګناوې دې معاف شي دا زموږ دپاره زما دپاره ده زموږ د کورنۍ دپاره ده یا رسول الله ستا د خاندان دپاره ده یا د بی فاطمې مطلب خبره یعنی ستا د پلرګنۍ دپاره ده نبی اسلام ورته ویلي یا قال بل لنا وللمسلمین زموږ هم او د ټولو مسلمانانو دپاره د هغه خبره ده چې خپلې قربانۍ ته ودرېدلې او قرباني چې ده هغه کېدله یا تا په خپل لاس حلالوله چې دا مازې دا چاړه دې پر راتېره کړله او دغه وینه دا یوه قطره وینه چې را روانه د مځکې ته لا نه یې رسېدلې الله فرمایي پخوانۍ ګناوې ټولې څونه عجبه خبره دا ده اوس الله ربالعزت د فاطمې په زړه کې څنګه ور واچوله نو خو رحمت ده فاطمه زموږ دپاره رحمت ده د دې په زړه کې الله ور واچول چې ته پوښتنه ځینې وکړې چې دا ثوابونه خالي زموږ د کورنۍ دپاره دي آیا که د ټول امت دپاره د عالم اسلام دپاره دي پیغمبر اسلام ورته ویل و خبره بل لنا وللمسلمین زموږ او د ټولو مسلمانانو دپاره دي څونه د خوش قسمتۍ خبره ده عزیزانو څونه ښایسته خبره ده څونه ابن حبان دا یوه خبره بل هم داسې پاته سوله هغه نبي اسلام فرمایي من الارض فطیبوا بها نفسا ښه په خوشحالي یې وکړئ دا قرباني ښه په خوشحالي یې وکړئ دا قرباني ښه د الله د رضا دپاره دا مه کوه چې په زړه کې خوند نه درکوي چې یاره ته واده به نو څنګه سي ته واده به نو اوس څنګه ته یو چم به سره جوړ کړو ته ودرېږه یا عجبه بله درته کوم یو سړی غریب دی چې غریب دی د اختر په ورځ غریب پر ده قرباني نسته د اختر په دویمه غریب پر د قرباني نسته د اختر په درېیمه تر مازدیګر لمر پرېوتو پر د قرباني ټیم دی لمر لا نو پرېوتلی تا ته چا 1 لک روپۍ درکړلې په تحفه کې په ګفټ کې په بل شي کې ټیک سولو تا له رالې پر تا قرباني واجب ده ورسه قرباني وکړه که څومره لمر پرېوتو ته 3 منټه پاته دي ټیک سولو دا 3 ورځې اندر کې ته مالداره سولې ته به قرباني کوې په دا 3 ورځې اندر کې ته غریب سوې پروا په اول ورځ تا پیسې درلودې قرباني دې نه وه پروا نه لرې په دویمه تا په درېیمه کوم په درېیمه ته ګرځه ولاړې غریب سوې پروا نه لرې پر تا قرباني نسته لکه څنګه چې ستاسو پیسې ولاړې ستا قرباني ختمېږي د هغه رقم که تا له پیسې رالې پر تا قرباني چې ده هغه واجبېږي د الله رسول فرمایي وای دا طیبة نفسها تی زبردست قربانی د الله د رضا محتسبا لاضحیته كانت له حجاب من النار او طبرانی دغه قربانی به ستا د پاره د جهنم ستاو د جهنم په مابین پردای ته به د جهنم څخه خلاصېدلې په دغه قرباني به خلاص شي د جهنم اور به زړه غواړي چې پر تا لمبې بلې کې لیکن دغه قرباني به مخ ته ودرېږي لمبې به تا لره راتللی نسي